سلامونه ونیکې له دوستانو هیله ده چې جوړ او روغ به وئ او د شرکت مای پروری افغانستان یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړي یا هم مشترک کړي. دوستانو نن مونږ تاسو ته ښیو چې څنګه حوضونه تاسو جوړ کړئ، څنګه له اوبو ډک کړئ، څنګه مایان وروځئ. دغه حوضونه چې تاسو ګورئ مونږ یو 3 قطعه حوضونه دلته تاسو ته نمونه اخیستلي دي چې دا دوستانو له مختلفو ولایاتو موږ ته رالیږلي فارمدارانو. دغه حوض چې تاسو ګورئ یو فارمدار جوړه کړې ده چې دا حوض څه ده، شګلنه ده، شګه لري دوستانو، شګه لري او اوبه پرې را روانې دي چې دا ډک شي. نو مسله دلته ده چې دا شګلن حوض نو په دې کې اوبه ټینګېږي نه، صحیح اوبه پکې جمع کېږي نه، اوبه چې جمع شي بیرته دا خالي کېږي. نو کوشش وکړئ چې شګلن جای تاسو انتخاب نه کړئ د خپل حوضو لپاره، چې دا ډېر مهمه ده. نو که چېرته شګلن جای انتخابوئ کوشش وکړئ چې د بل ځای نه تاسو خاوره ورته راوړئ، یو رقم خاوره ده، سره خاوره ده، سره خاوره ورته راوړئ، په موټر کې ورته واچوئ، حد اقل 50 سانتي باید تاسو د بل ځای خاوره ورته واچوئ، هغه همغه سره خاوره چې بیا اوبه جذبې نه کړي، چې دا ډېره مهمه ده، تاسو توجه وکړئ دوستانو. او بل په ضمن کې هغه باید تاسو لنګر هم کړئ یا یې تخته کړئ چې ښه کلکه شي، نو بس هغه نه به بیا انشاءالله اوبه نه جذبوي. نو تاسو مای پروری به ډېرې ښکلې په هغه کې راشي، د اوبو ضایع به صفر شي، د اوبو درجه به څه وي په هغه کې، نو چې مایان ښه وده وکړي پکې. او بل حوض چې بل دوست رالیږلی ولایت رانه هېر ده، فکر کومه خوست ولایت نه یې رالیږلی. نو دا حوض سره دوستانو ډېر ښکلی حوض یې جوړ کړی، ښکلی حوض یې جوړ کړی، تقریبا یو جرب ځمکه کې دا حوض جوړ کړی ده چې په یو جرب کې تقریبا 6,000 دانې چوچیان تاسو اچولی شئ د سټنډرډ په شکل باندې. او دغه بل حوض هم ده تقریبا 15 جربه، فکر کوم چې ماته یې ویلي 15 جربه غټوالی لري. نو چې دا حوض هم یعنې داسې وبله چې فی جرب کې تقریبا 6,000 دانې واچي، په دې کې هم تقریبا درته ویلی شم تقریبا 18,000 چوچیان په دې کې هم اچولی شي. د سټنډرډ د افغانستان سټنډرډ، البته د خارج سټنډرډ نه، خارج سټنډرډ کې په یو جرب کې 2,000 دانې خارج سټنډرډ اچوي. ولې متاسفانه په افغانستان کې زموږ استاد خلک مختلف تعداد په دې حوضو کې اچوي. مثلا په یو جرب کې ما لیدلي چې 20,000 چوچیانې هم اچولي. حال داسې که چېرته موږ ډېر چوچیان واچوو په یو حوض کې، ښه ساتنې ونه کړو، هغه په هېڅ صورت غټېږي نه، څو یې تغذیه کېږي له منځه ځي، تلفات هم کوي. نو بهتره دا ده که چېرته یې صحیح ساتنه نه شو کولی، څومره چې لږ واچوو هغومره بهتره ده. او بله داسې دا حوضونه چې دي دوستانو صحیح کمپکټ شوي نه دي، کمپکټ شوي نه دي، یا هم فرض مثال لنګر شوي نه دي چې د اوبو ضایعات پکې صفر شي، دا ښکلې جوړې شي، دغه پلې چې کوم دي پلې ښه تخته سي چې هم د اوبو ضایعات ونیسي، چې اوبه ډېرې جذبې نه کړي، او بغیر له هغه نه لږ څه شیپ ولري. دخولي او خروجي دروازې باید په دې کې وي، کله چې غواړو اوبه یې تخلیق په اسانۍ سره یې تخلیق کړی شو، چې دا ډېره مهمه خبره ده، دا په نظر کې ونیسئ. او بل دا حوض هم د بل فارمدار د بل ملګرو راستولی چې دا هم تقریبا نه پوهېږم چې یو جرب به وي څومره به وي. نو دا حوض یې ښکلی حوض جوړ کړی، ډېر ښایسته حوض یې جوړ کړی، او شیپ یې هم ورکړی. ولې نه پوهېږو چې لاندې کوم د حوض تل څه ده، آیا شیپ یې ورکړی که نه، دخولي او خروجي دروازه یې معلومه ده نه ده معلومه. نو دا هم ډېره مهمه ده چې دا هم باید ټول فارمداران په نظر کې ونیسي. د حوض ژوروالی باید 1.5 متر ژوروالی ولري، په مجموع کې ژوروالی باید 1.5 متر وي، ټول عرض فرق نه کوي دوستانو، یو جرب هم کېدای شي، نیم جرب هم کېدای شي، بعضې خلک 2 جربه هم جوړوی شي. ولې د نرسري د مایانو دپاره بهتره ده چې نرسري حوضونه جوړ شي، لکه د دوست مونږ ته جوړ کړي دي، لکه دغه ته اوس فرض مثال موږ تاسو نرسري حوض ویلی شو. نرسري حوض په دې معنا چې فرض مثال په اوله کې موږ تاسو یوه میاشت یا 2 میاشتې یا کوم کوچني چوچیان چې اخلو، 2 انچه 3 انچه چوچیان، هغه په داسې حوضو کې، کوچني حوضو کې موږ تاسو وساتو، کوچني حوضو کې وساتو چې صحیح هغو ته رسیدګي وکړی، صحیح خوراک هغه دوی پیدا کړی شي. نو پس د هغه نه بیا له دا حوضونه مونږ راخلو، بیا نورو غټ حوضو ته مونږ انتقالوو چې هغه لږ څه غټکي شي، چې خپله وسې کړی ځان ته خوراکه پیدا کړي. که چېرته فرض مثال یو دم مونږ دغه چوچیان اخلو، وړکي چوچیان اخلو، په یو جرب 2 جربه زموږ حوض کې خوشي کړو، نو هغه هم څه تلفات کوي، مري له منځه ځي، ځکه چې هغه ځان ته خواړه نشي پیدا کولی، خوراک نشي پیدا کولی، نو څه رقم مشکل سره مخ کېږي. دا بهتره ده چې مونږ هغه اول نرسري حوضو کې وساتو، بیا وروسته لویو غټو حوضو ته مونږ خپله انتقال کړو. بیا هغه هم فرض مثال بعضې اکثریت وخت فارمداران وایي ولا زما یو مای 1 کیلو ته رسېدلی، بل نیمه کیلو ته رسېدلی، دا ولې داسې شوي دي؟ ګورئ دوستانو دا ډېره مهمه خبره ده. تاسو کله چې نرسري حوض کې دا ډېره مهمه ده، مایان موږ تاسو روزو، مایان موږ تاسو غټوو، بیا وروسته د هغه نه موږ تاسو غټ حوضو ته انتقالوو، هغه موږ تاسو مختلف کټګوریانو باندې تقسیموو، چې فرض مثال دغه مای غټ ده، دغه حوض ته ور واچوه، دا لږ کوچنی دی، دغه حوض ته واچوه. 2 کټګوري 3 کټګوري دغه نه موږ تاسو جوړولی سو، چې هغه سره به زموږ ستاسو ټول مایان
یو شان یو رنګه به غټیږي نو په هغې کې به انشاءالله هېڅ توپیر نه وي، نه به غټ وي نه به پکې کوچنی وي. هغه غټان چې مونږ یو واسطه کړي هغه به فکس فرض مثال 1 کیلو یا 2 کیلو ته رسېدلي، هغه چې لږ کوچني دي هغه فرض مثال داسې وبله چې نیم کیلو ته به رسېدلي، هغه چې لږ کوچني دي مثلا 300-400 ګرامه. یعنې په دغه کټګوریانو باندې موږ تاسو کولی شو چې خپل مایان موږ تاسو تقسیم کو چې څه رقم یو رنګه زموږ تاسو مایان غټ شي. او په اخره کې بیا هم یادونه کومه چې سپاس جوړول کې مهمه دی. ژوروالی 1.5 متر وي دوستانو، چې په هغې کې 1 متر اوبه ډنډېږي. دخولي و خروجي دروازه باید ولري، یو خانه چې اوبه راځي بلې خانه چې ووځي، یعنې په دې معنی چې خروجي دروازه نسبت دخولي دروازې ته ژوروالی ولري چې په اسانۍ سره کله غواړئ چې تخلیه شي په اسانۍ موږ او تاسو تخلیه کړی شو. او بل چې مهمه دي چې کمپاک سي، هم تخته سي، لنګر پکې وګرځول سي، یا هم یو رقم ماشینونه دي چې په سړک باندې ګرځي، بلکې هغه ماشینو باندې هم دغه تخته چې د اوبو ضایعات صفر شي، ډېرې اوبه جذبې نه کړي. نو کله چې اوبه ډېرې جذبې کړي نو دا په دې معنی دا مستقیم تاثیر لري زموږ ستاسو د مایانو په وده باندې، په رشد باندې، غټوالي باندې، ځکه هغه اوبه روزانه باید تازه اوبه ورشي او له بلې خوا نه اوبه فرض مثال جذبېږي چې د اوبو درجه ښکته راځي. اوبو درجه چې ښکته راغله مایان خوراک نه کوي، چې خوراک یې نه ونه کړي نو په دې معنی چې غټېږي نه. بلې خوا نه د اوبو کیفیت هم ځکه چې مستقیم رول لري د مایانو په رشد باندې، نو د اوبو کیفیت هم ښکته راځي، نو چې په دې سره زموږ ستاسو مایان صحیح وده نه کوي، صحیح غټېږي نه. نو دغه پوینټونه دغه نقطې وې دوستانو چې تاسو ته مې بیان کړلې. هیله ده چې دغه متوجه سي دغه ټکو ته او په نظر کې ونیسئ. خوشحاله اوسئ.